نن مسعود تاسو نه پوښتنه کول غواړي بیا په کمنټ کې جواب ورکوئ. پوښتنه دا ده په ونه کې مرغۍ ناسته ده که نه او مرغۍ چې تا په ټوپک باندې ویشتله هر څه لاندې راولېدله د هغې خېټه کې چې بچی دی یا مړ کېږي که نه. او دویم څه پوښتنه لري وروره؟ دویمه دی چې جواب راکړو دد شي پیدا پوښتنه کې وکړو کمنټ کې ولیکو ویل کیا بات خو راغی کنده بې بس دا آواز په موبایل سره. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. لکه مکو میرات شي لکه پرېږده مړه دا خلک مکو یالا بسم الله. كل سبزیجات والبریانیون یاو بو چو دا دم وایه 3 ځلې په ورځ کې په ځان باندې نه به وږي کېږئ نه به تږي کېږئ نه به هم دا د هډوکو درد دي نه به ستړتیا وي خو په شرط د دې دا به روجې نه بعد وایي دیش روجو نه بعد دا اول دیش روجې ورونو سختې دي دې ته ځان ټینګ کوي نور دې نه بعد انشاءالله تعالی نو لږه شتنه تنده او پراټ حلوا والكل بریانیون ابن اول ترکاریون مکه اوس باندې کوم عربي د نه عربي خو جبه ده عربي به د خبرنده وایه پکې صرف دا سورتونه او قرآن او سفارو او آیاتونه دې ته باید موږ عزت ولرو نور عربان دلته کنځاګانې کوي عربي ژبه کې دا ژبه ده پوه شوې صحت خبره دې وکړه که نه غوږ شه یو کس تللی زموږ پښتانه وایي چې عربي کې کنځام وکړه بس وایي الله الله نه عربي ژبه ده عربي دین نه دی زموږ دین اسلام دی او عربي چې ده ژبه ده د عربان روزمره دلته غلاګانې کوي هر رقم کارونه کوي دی په عربي کې کوي په خپله ژبه کې دی کوي یو او بل یو کس تلی ورو دا زموږ ساده پښتون سعودي ته تلی هلته د دیوال باندې عربي لیدلی یو دمې منډه کړې او دا دیوال چپي کوي او داسې کوي او بل ورته وایي څه کوې وایي خو عربي ده که نه وایي آیاتونه دي او دا هغې ورته ویل خدای دې غرق که وای دا تشناب دی دلته لیکلي متیازې کول منع دي نو عربي چې دا هغه ژبه ده بالکل دا خبره دې حد وکړه زموږ ویډیو روانه ده یو ښایسته عربۍ کې ده ته پوه شولې مونږ بس پښتو نه لږ دغه شو د پښتو کې مونږ خو تاسو بیخي دغه نشته دی اوس راشه چې لږ عربۍ کې که چېرته کې خوند وکړي ګپ لږه ویډیو وګورئ انشاءالله د مسعود په یوټیوب کې د مسعود په انسټاګرام کې روان ده انشاءالله او بیا حتما لایک او کمنټس خو به کوئ ځکه چې په دې خو ستاسو نه خرچه نه راځي او بل خو قرنطین ده په کور کې ناست دی چې قاریږئ په کور کې قاریږئ راځئ کمنټونو له زور ورکوئ هسې پکې څه دغه کوئ کنځا مه کوئ روژه ده یو بل څه به ښایسته په مینه په خلوص وخت تېرو مونږ په دې حقه روژه کې دومره ګرځو چې بیخي مونږ نه پکې لارې ورکې شي په دې کې چې تاسو نه غني دي پیره دا چا بند کړی ده اخوا شته دی خو که افغانیت چل ورسره کوو دا هم چا کور دی دلته چا خیمه مو والی کوم ونزغله یاره که دا اوس څه غم دی یاره د جیل ژوند ډېر سخت بیا غم باندې عدالتونه چې زموږ د حق کې فیصله وکړي وکنه مجبور خپله فیصله وکړو د 10 کالو قید یو ورځ ته راولو معلم صاحب څه ویل غواړي ټماټر ولې چناچور ولې زړو ټیما راوړې چاپاړې راوړې مونږ درته معلم صاحب ویل او تا پسې شروع وکړه زه هغه معلم نه یم زه اول کباړي وم دا ډېر یو انټرسټینګ سټوري ده زه کباړي وم ما به دې کوڅو کې کباړ ټولو او ورځو کې یو ورځ وه ټکنده غرمه وه سپوږمۍ ولاړه وه یو خلطه پرته وه راجیګه مې کړه پکې کتابونه ستا کتاب پوهېدم هم نه هغه عکسونو ته مې لیدل د ډاکټري عکسونه وو پکې خوند ډېرېدو ورقه به مې چې اړوله خوند به یې راکاو خوند ایستم زه به ډاکټر شوم نو کتاب مې ویلې بس ډاکټري باندې خو پوه نه شوم وروره ګلو خو بس به پلار مې معلم مقرر کړم دې مکتب کې اوس کوم درس ورکې اوس دا د صفایي درس ورکوم څوک په واسطه چې څوک مکتب کې مقرریږي یا کوم اداره کې د هغې خو بل کار نه وي یو ته چې راوړه بل ته چې راوړه دا ځای پاکه دلته د پرسه کې ورق نه دی وراچولی دا خو پرېږده د دې کار خو مونږ وکړو چې مکتب رخصت شي مدیر صاحب څه وایي زما دا ماشومان هم ویسه کور ته او لاره کې 1 کیلو غوښه م واله ته وایې که دا زموږ د تره زوی دی
یا واده ته راغلی ته اوس معلم یې که نه شاګرد دی چې ته مدیر صاحب بله ورځ ته وایي ښځه مې وایي مریضه ده وایي دا به ډاکټر ته وایي نسي مال واده ورسره تا کړی که ما کړی مو ته بیخي کچې ته شوې واده خو وایي ما کړی دی خو ته وایي دلته معلم یې وایي درس نشي ورکوی پس ته نه پوهېږي وایي دا کارونه خو به کې د کور نو چې تا د کتاب نه ما ډاکټري شروع کړل او بیا ډاکټري کړو پلار د معلم مقرر کړی نو خو دا قصې خو به کېږي ما هم ښځه ورته ویوړه دغه ته ډاکټر هسپتال ته خو مې نه وړه ها هلته یو زمونږ کور خوا کې یو د لیوانو زیارت دی هلته مې خوښه کړه ترې راله دا د ورسره ښه کار ویری فني بس همدغه شان بس انجوای به کوو یاره او ژوند به په خوشحالۍ سړی تېروي دوه ورځې ژوند دی او زړه ته غم مه ورکوه چې زړه ته دې غم خدای بوډا کېږي زړه خوشحاله ساتئ پوه شولې او بس دغه مزه کوي دوستانو د روژې مبارکه میاشت ده بس انسان دی صاحب کله کار وکړي کار ونه کړي مسعود خو لاړ کور طرف ته بس مال چې مزه در سره راغلو خو سره ته ورسوم خبرې هم دله نه کي څه نه کېږي نو څه وکړو ویډیوګانې هم وکړې انشاءالله بس بیا یوټیوب کې وګورئ او انسټاګرام فیسبوک کې نو ولوګ خو همدلته بس که تاسو ډېر خوښ شوی روژه ده موږ خو زحمت ویستو لایک یې کوئ کمنټ یې کوئ او زمونږ یوټیوب چینل چې دی حتما سبسکرایب کوئ تاسو پسې نه کېږي او خلارې که داسې ولوغونه هم خوښېږي بس کمنټ کې بیا ماته ولیکئ انشاءالله ولوغونه به هم ته کومه تاسو به هم سات تېرېږي ښایسته او زمونږ به هم سات تېرېږي نور هم په هغه لوی الله سپارم انشاءالله بل وخت کې به ګورو د خدای په امان